اوږدمهاله اقتصادي ستونزو او بیکارۍ د دې لامل سوی چې د هیواد په دې لوی ښار کندهار کې هم غله پر عامو خلکو ژوند تریخ کړي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت په راتګ سره د ټولنې ډیری قشر له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ سوي، چې دا چارې د دې لامل سوي چې په دغه ولایت کې د غلو کچه په بېساري ډول پورته ولاړه سي. د طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په د روژې په د اخري ورځو کې خصوصا د اختر ورځ اختر ته 15 ورځې دا دې پاته دي غلاوې ډېر سوي دي، ډېر حالات په کندهار کې خراب دي. طالبان څخه مو دغه هیله ده چې د خپلو ګزمو تلاشانو ته نور هم د ادامه پسې ورکړي، بیخي ښه کوي او دا د غلاو مخه ونیسي، ځکه چې غلاوې ډېرې سوي دي. او بله خبره دا ده چې بیکاریان هم ډېر دي، کاروبارونه نشته، ډېر کارونه سره خراب دي. د ټولنې مطرح او وتلي علمي کادرونه هم پر اوسني وضعیت خپله اندېښنه څرګندوي او د دې حالت دوام د ټولنې په زیان بولي. په کندهار کې یو تن لیکوال او شاعر استاد حیات الله رفیقي د غلاو د ډېرښت تر ټولو لوی لامل په ټولنه کې اقتصادي ستونزې یادوي او په خبره اوس تر بر هر وخت د خلکو اقتصادي وضعیت تر ټولې ټیټې مرحلې ته رسېدلی دی. اوس دغه حالت چې په افغانستان کې موجود دی د اقتصاد هغه ټیټترین مرحلې ته رسېدلی دی. بیکاري دلته نو راځه دې دپاره چې یو موقتي یو نظام په خاطر باندې موږ یو څه کنټرول راولو. هغه زه فکر کوم چې د دولت د خوا څخه د نخبه خلکو سره د عالمو خلکو سره د پوهانو خلکو سره د اجتماعي خلکو سره هغه خلک چې په د ټولنه کې تجربه لري هغه سره یو کمیټه جوړه کړي، د هغو سره یو خبرې شریک کړي، هغه خپل نظر ورکوي. هغه د نظر عملیتوب زه فکر کوم دا به یو څه به وي، یو څه تاثیر به ولري، مګر لوی علت د اقتصاد موضوع ده. خو د ټولنې د وګړو پر اندېښنه سربیره د کندهار امنیتي مسؤلین بیا بیل نظر لري. د کندهار امنیه قومندان مولوي رحیم الله محمود وایي دوی توانېدلي چې په خپلو امنیتي تدابیرو سره د غلا او ګراف راټیټ کړي، تر دې چې اوس په کندهار کې په ونیز شکل له 1200 تر 14 پورې غلاوې په اوسط ډول کیږي. د غلاو د ګراف خبره چې کېږي چې زیات شوی ده، زه به واقعیت درته ووایم. غلاوې دا ډېر لوی ښار ده، ډېر لوی نفوس لري او دلته مخکې ډېرې ګډوډۍ او ډېر غله تېر شوي دي. دلته حرفوي غله شته چې دا یې کار و، دا یې مسلک و، دا یې وظیفه وه، د خپل ځان د ژوند زندګۍ لپاره یې د غلا حرفت ګرځولی و. او د تېرې ادارې څخه هم بعضې داسې خلک پاته دي چې هلته مخکې به یې په رشوتو په دغو غلاوو کې لاس درلودی، هغه هم کیپ دي. نو له هغو سره الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه ډېر متوجه دي. تقریبا په 20 کې 2 غله که فرار کړی و، 18 غله موږ ګیر کړي دي. دا یوه خبره ده چې زه ښاریانو ته دا اطمینان ورکوم. او بل دا ده چې موږ د غلاو کچه ډېره راکمه کړې ده. موږ چې حساب ورته کړی ده په هفته کې 12 14 16 دغسې غلاوې کېږي، معنا په ورځ کې یوه غلا 2 غلاوې، دغه بس حد اوسط یا دغه د بالا نه کېږي. د کندهار امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د غلاو ګراف د ټیټوالي ادعا لري چې په دې وروستیو کې هره ورځ په مرکزي سیمو کې په سپینه ورځ ان د وسلوالو غلو راپورونه هم ورکول کیږي. د ښار اوسیدونکي او علمي قشر د اوسني وضعیت په اساس عامل په ټولنه کې حاکم غربت او بیکاري بولي. د دوی په باور د دې حالت په دوام سره به په ټولنه کې موجوده ستونزې لا زیاتې سي. خالد لطیفي، ژوندون تلویزیون، کندهار.